قدرمن لیدونکو د کامې ولسوالۍ نه د کامې پل نه راغلو دغه د خیوې ته راغلو او په خیوه کې بیا زیړي بابا ته راغلو. نو دا د کونړ سیند د کونړ اوبه دي، ښایسته دره ده. دلته ډېر کسان میلې دپاره راځي. په دې البته کابل کې خو ژمی شروع شوی ده، یخني ډېره زیاته ده، خو بیا د ننګرهار سیمه او همدارنګه د کونړ سیند دا سیمې څه نه څه ګرمې دي. البته دلته ډېر خلک چکر راځي. دا ملګري دا دوستان اوس هم د کابل نه ځینې راغلي، ځینې دلته ملګري دي راغلي دلته چکر ته راغلي دي. دا ورځ چې زما تر خوا ولاړ ده دا هم فکر کوم د کابل نه راغلی. ورور ستړی مه شې، وخت دی په خیر. سلام علیکم، ورځ مو په خیر، ستاسو خیر اوسئ، ستړي مه شئ. څنګه یاست؟ په خیر یاست انشاءالله؟ مننه، خوشحاله اوسېږي. یوه ورځ ننګرهار، یعنې مطلب زموږ د خپرونې دغه نوم چې ده، یوه ورځ ننګرهار ته موږ هم په چکر باندې راغلو، تاسو هم په چکر باندې راغلي. دا راته ووایه چې څنګه دې نن خوښه وکړه چې ننګرهار ته راسې او بیا راسې کونړ طرف ته، همدارنګه خیوې ولسوالۍ ته او بیا داسې د سیند غاړې ته راسې؟ الله دې عزتمن کړه. موږ خو هر کال داسې د جلال آباد په دې موسم کې دا چکر وکړو، راځو دلته. خو متاسفانه د 20 کلو کې موږ نه وو راغلي استو بخصوص د کونړ ته او زیړي بابا ته نه وو راغلي. اوس الحمدلله امنیت تامین دی، فضل د خدای بدون کوم مشکل هر خوا کولی شي سفر وکړي. اوس نن راغلو دلته دوستانو سره، ملګري سره مال د کونړ یو چکر مو وکړ. دلته څه خاص مایان هم لري، مال هغه صرف کو بیا به زو د خیر سره کابل خوا. یعنی په 20 کلونو کې دلته نه وی راغلی، 20 کاله وروسته دلته راغلی. متاسفانه چې د 20 کلو کې ما تر اوسه دا ځای نه و لیدلی، اولین بار دی زه راغلم. اوس الحمدلله امنیت تامین دی، هیڅ مشکلات نشته. اوس بدون د کوم مشکل راتلی شي، بالکل د هر نقطې د افغانستان لیدنه کولی شي. نو دا سیمه ډېره ښایسته سیمه، لکه مثلا د دې دغه اوبو ته وګورو، مثلا دلته دغه نورو سیمو ته دغه شنو ونو ته وګورو، څه احساس کوي دغه شیبه چې داسې یو ځای ته راغلی چې دا ښکلا لري، مثلا ښې اوبه لري او بیا د کونړ سیند خو همیشه د اوبو نه ډک وي، څه احساس کوي؟ د راحتۍ احساس کوي؟ او که د مثلا ډېرې خلک دي وایي چې زه راحته یم خو خوشحاله نه یم، ته کوم احساس کوي؟ د وطن مینه ډیره ګرانه مینه ده. دا زه فعلا خپل په وطن کې مو دې سیند غاړې ته ولاړم، دا په ډېرو ښه ملکو باندې زه نه برابروم، چون دا مې خپل خاوره ده. او دا امید ورته لرم چې انشاءالله د ورځې راورسېږي چې د افغانستان دغه هر ګوټ ګوټ امنیت برقرار دی پکې، او هر ګوټ چې مشکلات لري هغه د هر لحاظ حل شي. او انشاءالله په دې متیقن یاستو چې کېږي دا. خدای الحمدلله انشاءالله چې نظام امارات اسلامي راغلی او دا انشاءالله د تامینېږي. بالکل. که چیرې دغه اوس ته په مثلا د افغانستان څخه بهر وي، کوم خارجي هیواد کې او دغه زموږ خپرونه دې لیدلی، څه به دې ویلې ځان سره؟ بس بیا به مې ځان ورته ویلې چې کاشکې خپل وطن ته برته لاړ شو، دا خبره به مې کوله. اوس الحمدلله خپل وطن کې یاستو. اوس نم زړه غواړي چې کوم خوا لاړ شو، بس مشکلات اقتصادي دغه مشکلات هغه به انشاءالله حل شي. نور انشاءالله امین هر شي ښه دی انشاءالله. ته خپل ځوان یو خبرنګار په بل دوره کې بل دوره کې ممکن ته هم نشي تللی، مشکلاتونه تاسو به هم وو داسې وکنه. بس ته اوس الحمدلله ته راغلی، نن مې زه ولیدم او سبا به د کونړ کې وینم، بل سبا به نورستان کې وینم، لغمان کې وینم، چې امنیت برقرار دی، مشکل پکې نشته الحمدلله. نه خدای مهربانه ده چې دونه دیزي پورې چکر راغلی، انشاءالله اقتصاد هم ښه چې دیزي پورې یوځي پورې لاړ شي، بس دغه یو څه ګزاره کېږي روانې. نو نور ځوانانو ته څه وایې، نور کسانو ته څه وایې چې هغوی څه وکړي، دغسې ځایونو ته راځي، مثلا میلو ته راځي، چکر وهي، مثلا هغوی ته څه پیام لري، څه ورته وینا لري؟ هر څوک مینه لري چې خپل وطن کې وګرځي، خو بعض مشکلات اقتصادي به یا بعض نور مشکلات به هو الحمدلله ټول ځوانان ته وایم په ګوټ ګوټ د افغانستان کې تاسو سفر وکړئ او تاسو خپل دغه ښایسته وطن نه لذت وسئ، او انشاءالله چې آرامه ژوند په نصیب هم دی انشاءالله. هیڅ مشکل نشته الا حاضر. اوس کولی شي ځوانان هر خوا چې هر ولایت چې کولی شي لاړ شي، شپه ورځ منزل د هیڅ مشکل پکې نشته. بس خدای دې تل دغسې هم امنیت لري، تا نه ډېره زیاته مننه کوو. یو بل ملګری ولاړ دی، نه پوهېږم موږ ته غوسه ده، ځان ته غوسه ده، فکر کوم ډوډۍ هم نه ده ورکړې. دا بېچاره دا مېلمه دلته راغلی که دا کوربه ده څنګه ده؟ نه دا مېلمه دی، نو موږ سره راغلی سید جواد اغای نوم دی. نو دا زما د همسفر سفر دی چې هر خوا ځم دا ما سره دی. بس بیا نور ملګري دي دلته، عمران خان دی دغه جلال آباد دی زموږ ملګری دی. بیا راځو اوس یو دوه هفتې بعد حتما اوس چکر وکړو. کال به وخته یو کال کې یو دفعه راتلو، اوس هفتې دوه دفعې حتما یا درې هفتې بعد یې سره ورته نظر په خپل مصروفیتو باندې کولی شي چې خپل دې ننګرهار ته راشو. ډیر زیاده والله سید جواد آقا بیان یک ذره پیشتر به چرا قار هستی، از پیش ما خف هستی، از پیش بیننده خف هستی، مانده نباشی. صحتت خوب است ان شاء الله؟ صحتون خوب است ان شاء الله، بخیر هستین، شما بخیر آمدین، سلامت باشی، زنده باشی. امیال آمدی با ولسوالی خیوه، یعنی آب کنر است، یعنی میبینی که دریای کنر است. چه احساس داری امی لحظه که اون یک جای آمدی که آبش مزه‌دار است، مثلا سایش بسیار دیدنی است، چه حس میکنی؟ نام خدا
وطن ما دیگه بسیار یک جای اساس است. هر منطقه، هر گوشه، هر ولایت که بری از خود یک جای خاص داره. ما هدف ما جلال آباد بود و اندیولای ما باز ما را گرفت که بیاید شما را برین یک جای دیگه معرفی شوین طرف کنر دیگه. ما این منطقه دیگه تا فعلا نامده بودین بالا ور ماست که خوش هستیم، لذت میبریم. غیر از این با کدام جا چکر رفته بودی که بسیار دیگه تو فهمیدی او رو دیدی میگه کاش که یک بار دیگه میدیدم اونجا رو؟ کجا غیر از دیگه کدام جا رفتی با چکر با میله؟ با میله دیگه بامیان رفتیم، میدان شاه رفتیم. هر ولایت ما شما از خود یک جای خاص داره، یکی از دیگه بهتر است. باز نگاه مقبولی و سرسبزی و آب و هواش دیگه متفاوت است. خب هر کدام جای خود داره، یعنی کنر جای خود داره، جلال آباد جای خود داره، دیگه هر کدام شکل لذت خاص داره. خوش هستیم از این کلش دیگه. یک دوست ما پیشتر گفت که شما در بخش زراعت فکر میکنم کار میکنید، نمیدونست یا؟ خب بسیار خوب. خیر است امیر، جای هر جای افغانستان مقبول است، یک منظره خاص داره. اما جایی که گشتی کدام جای زیاد خوشت آمده که میگی یک دفعه دمی دلت میگه که کاش یک دفعه باز اونجا برم که باز فهمیدی امیر دلم تازه شود؟ والا چند ولایت رفتیم اینجا با بسیار خوشم اومد. خب اینجا نام خدا این باواش خول یک ذره گوام سر شده از طرف صبح خود بار کادم به شاید بابا دیگه هم تغییر کرده باشه. خول یک ذره با فصل سرما روبرو هستیم دیگه کم دیگه بابا تغییر میکنه دیگه. در وقت گرمی ها گپا باشه با اعمال سوری ها شاید از این کدام بیشتر لذت ببریم. اون وقت دیگه زیاد گرمی باشه یعنی الان دلم میشه که دمیا خود پرتم یک بازی کنه. دیگه وقت شاید اینجا بری بارم باشه بس آب بازی گپا. خب دمق دوران کدام خاطره جالب حتما برات مانده؟ چکرا که رفتی، میلا که رفتی، کدام خاطره جالب مانده برات که بسیار فهمیدم دلت بخواد که مخاطره پیشر اندیوالت قصه کنی؟ والا خاطره خدا فعلا والا یادم نیست دیگه. از تو کدام خاطره یادت باشه بای؟ والا خاطرات زیاد است. خب بعض اوقات نمیمونه ذهن آدم. و یگان وقت مثلا می چکر میله بری باز میخوانه خب آدم قسم میگه که یک جای رفتیم چه یک جای مقبول بود دیگه. یانگل میگه که یک دفعه کاش که ما را میبودیم جای مقبول، ما را سر ما نگاه میکردی تو کدام وقت رفته خانه قصه کرده باشی که میگفتی والا تو یک جای رفتم کنه رفتم چه یک جای مقبول است، کدام وقت فشار آورده باشید که مثلا ما را ببر تو وقت کدام نامده؟ والا طبعا آدم که میره قسم میکنه کجا رفته بودی چه رقم میگم دیگه پا خاص دیگه پرسان میکنه. خوب یک شوق علاقه دارن دول فضل خدا امیت ما شما خوب است میتونن که فامیلار گوشه ولایت ما شما را که بخوام رفته میتونن بسیار از طرف شب و روز 24 ساعت رفته میتونن دیگه. ان شاء الله رضای خدا باشه میاریم وارا میاریم بخیر. تشکر، سلامت باشین شما، لذت ببرین، بخیر باشین. مای خوردن از دیگه چیز که آمدیم ما میره. سلامت باشین. اگه میمون ما میشین نمیجه میمون نوازیتون کدا میتونیم دیگه میمون ما باشین. تشکر باش که می کسی که قربا سمور به کارسان میکنه که چیکار پیدا تراسته که ملګری دل تراسته دلته لاندې راسته ستړی مشه لیدونکو دا ورور چې تاسو ګورئ دی نو کوربه ده د میلمنو کوربه ده او دی د اندي ولایت اوسیدونکی ده د ننګرهار اوسیدونکی ده. بس موږ هم دلته راوستی ده دا ریښې د نارنجان دي که مالټې د بټي کوټ مالټې دي. ښه نو ګوره دا لیدونکو ظلم نه ده، البته ظلم نه سمېره ځکه چې موږ خبر نه وکړو خلته خو به موږ ته راوړې وي دا به سره شریک کوو. دا اصلي د میلمانو خو دوی دي ځکه چې موږ هم وخت نه وخت زو راځو که نه بس یاران دوستان ډیر دي. نو خدای دې خوشاله درته هم که راغلاست هم ستړی مشي درته هم دا کله چې داسې میلمنو کوربهتوب کې څنګه حال د ژوند زندګي څنګه ده؟ والا شکر ده. دا میلمنو خو درنه خفه نه دي؟ نه بیخي خوشاله دي که نه؟ بس هغه معلومات به دوله کېږي. اوس دلته حال نه وایو پس موږ بیا پوښتنه دې کوو چې څه وایه بس هغه پوښتنه دونه وکړه چې خفه دي که خوشحاله دي. نو څنګه دوی دلته راوسته کونړ ته دي هغه البته خیوې ته څنګه راوسته کونړ سیل ته څنګه راوسته زیړي بابا ته ولې راوسته نور ځای نه په ننګرهار کې نه و که دا ستا د خوښې ځای و ځکه دې ورته دلته راسئ؟ بس دوی تازه مایان خرمای راځي چې دې خواته لاړ شه کوو. نو دې ته مخکې تاسو خو د همدې اوسېدونکي یاستئ میلې ته راځئ که نه؟ ولې نه ډېر راځو. کوم ځای ته ډېرې میلې ته راځئ چې ته همیشه مثلا د کابل نه د نورو ولایتونو نه ملګري انډیوالان ستې ورته چې راځئ یار داسې نه داسې یو ځای ته م بوځم که نه چې ښکلا یې ډېره زیاته راوغي هم درته چې رښتیا راځئ لاړ شو. د خیوې پارک لڅو جاپاني پارک لڅو سوتن ته څو هرې خوا لم چې زړه وغواړي تللی شو. په خیوه کې ډېر مشهوره څه دي د خوراک دپاره چې ډېر زیات مشهور چې دوی درته وایي چې یار هغه مشهور شی مثلا په خیوه کې پنیر زیات مشهور دی بل څه مشهور دي؟ بس یو اندا پنیر دی نو نور څه نشته؟ شته هر شی شته ده هر رقم میوې شته هر شی شته خو پنیر یې ډېر مشهور دی. خو وایي داسې دا تازه مایان هم ډېر مشهور دي رښتیا وایي؟ هو دا هم ډېر مشهور دی. نن په دوی مایان خورې که نه؟ ولې نه ګوړه به هم ورباندې وخورو ګوړه به ورته. او بالکل ګوړه دا خو دا شیان خو ډېر مشهور دي. نو خدای دې تا ته نور هم قوت او قدرت درکړي چې دغسې ملګري یاران دوستان د نورو ولایتونو څخه راځي د کابل څخه راځي د هغوی خدمت کوي. تاسو سره خوشحاله اوسئ. ډېر زیات مننه خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو
دا ملګري دوستان چې موږ ورسره خبرې وکړې نو تاسو ولیدل چې دوی د کابل څخه راغلي او دا ورور کوربتوب کوي دلته الله دې دوی خوشحال لري نو تاسو هم دا خبرونه تر پایه راسره وګورئ راغلي خیمې ته او په دې کې نو چکر ډېر خوند کوي دا چې هغې هېوادوال په خارج کې دي د افغانستان څخه بهر دي دا ځای لیدلی وي سخت به زړه کېږي چې یو ځل لاسو راسئ خپل وطن ته راسئ وطن خو وطن د څه کوي پوه شي کښتۍ خو ګوره بس مستقیم فرانسې ته وړي له فرانسې نه بېرته افغانستان ته راځي خوا کم زړه هو که که فرانسې ته ځي هغه خو فرانسه ده دې خو زموږ ښکلی افغانستان دی خو د زموږ ښکلی فرانسه افغانستان نو بس موږ سره پاتې ملتیا را سره وکړئ ډېره زیاته مننه ورو تاسو نه خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو دغه ورور ګورئ تاسې چرګان تیاري موږ موږي نه پوهېږم دی چا لپاره تیاري ستړی مې سې وانډې والا خیر په خیر کار کوه کار کوه چې کار نه دې ونه باسو دا څه شی کوې بس دا بس چا خبره چرګ میده کوو پوه شو نو چرګ ولې میده کوې یاره اوباله نه ده چې دونه زحمت ورته وباسې والله اوباله خو نه ده په دې چې حلال شی ده او حلال چې هر څه ښه بس مونږ او تاسو ته پاکول او خدمت کول هم افتخار ده ښه نو داسې راته وایه چې د ورځې څومره چرګان حلالوې څومره چرګان له پوسته کوې یاره بس ورځ په ورځ ده نو کومه ورځ داسې جمعې ورځ شي بیا نو په دې وخت چا خبره بیخي هغه نه وي نوبت نه وي او حساب هم نه وي او بیا نورو ورځو کې 2 دانې 3 دانې 15 دانې جمعې ورځ یو 250 300 چرګان وځي که نه نه کم لاس دانې یا 15 دانې به ووځي دا چرګان تاسې له کوم ځای راوړئ دا دلته موږ ته موټرونه دي راوړي او خپل خلک لرو بس نو دا ته داسې ځای کې چرګان خرڅوي دی خو د کونړ سیند ګوره دا ښایسته اوبه ګوره مزهداره اوبه ګوره دلته چرګان ګوره سخت خوند به هم کوي ځکه چې دلته مینځل هر څه یې اسانه دي که نه او والله بس همدغه لپاره همدې دلته راغلي یو که نه خو وخت هم کابل کې وظیفه درلودله څه کاروبار دی کوو کابل کې وخته بس د پوهنتون دوره م و همالته هم شفاخانه کې هغه ستاژ دوره م و هم کار کوو تر څونه وخته بس یعنې طب دې لوستی هو نه خدا لیدونکو دغه د وګوره دلته عملیات وګوره سمدلاسه عملیات شروع ده څنګه ټولو شاید درته معلومیږي دا عملي کار ده وخته به مې ګنډل کوو اوس پاره کول خبره نو اوس دلته ولې مثلا دې ولې کار ته راغلی کار روزګار نشته شفخانه کې وظیفه نه پیدا کېږي څنګه والا بس دغسې پوهنتون هم چې وویلې او فارغه شولو نور بل داسې کسب و کار بس فعلا نه و نو بس پلار سره هم همدلته اوږه ورکړه بیا چې له خیره وخت راغی بیا به ښه وګرځو مشکل نشته دا هوټل ستاسو خپل ده نه دلته شاګرد یم زه څو روپۍ درکوي میاشتې د میاشتې 15,500 او لیدونکو ډاکټر ده زما لالا ډاکټر ده البته طب یې لوستی ده خو اوس مجبورۍ تر دې راوستلی چې دلته دی شاګردي کوي په 15,500 افغانۍ ولې که چېرته مثلا معاینه خانه خلاصه کړي یا بل شی امکان نه لري داسې وخت ده یا داسې یو یعنی یا یو واسطه پکار ده یا یو نو بس یا قسمت پکار ده لکه یو چا چې ما ته وویلې عقل مه غواړه طالع غواړه رحمانه عقلمند طالعمند غلامانې نو شاید هغه عقل نه لره خو طالع لرله نو خدای ورکړې وه نو دا شعر به زما له یاده منوځي او رحمان بابا نه ګیله لره په دې شعر کې په دې چې که دا طالع له عقل نه ښه وی خدای پاک به عقل نه خدای پاک خپله د تعلیم د لیک لوست هر څه خاوند ده هر څه نه کامل ده نو طالع خدای پاک خلکو ته ورکوي اوس دلته یعنې خدای ته خو څوک طالع نشي ورکولی هغه خلکو ته ورکوي او بس نو دلته چې موږ اوس دغسې طالع ده نو بیا به له خیره بس دا دی عقل لرو طالع نه لرو بالکل خدا دې الله یو امتحان ده که نه ځکه چې الله په دې امتحان کې موږ او تاسې اچولي باید په هیڅ وخت کې ناشکري ونه کړو ونه وایي چې یا الله په دې باندې موږ ناشکر یو شکر ښه شی ده که څنګه بېشکه بس همدغه لپاره بس هغه کور عزت فامیل او عزت او ابرو بس همغه نظر کې نیولې ده په هېڅ کار فارسیوانانو